الرحمن الرحیم رمضان الکریم. خدای دې وکړي چې روژه مو تر دې دمه په خوښیو سره تېرېږي، ډېره در باندې سخته شوې نه وي. ما دا ځل دغه کتاب لوستلی دی، هاپي ماني. دا یو جاپاني میلیونر لیکلی دی. ما په تېرو ویډیوګانو کې هم ویلي وو چې موږ باید د هغه چا ژوند مطالعه کړو چې هغوی په عملي ډول باندې هغوی میلیونر شوي دي، تر څو د هغوی د تجربو څخه استفاده وکړو او موږ هم د پیسو هغه ډېرو پیسو ته لاسرسی پیدا کړو، یا چې موږ خپله هم په ژوند کې چې شو میلیونر شو. هغه کسان هم چې یعنې تر دې دمه په پیسو باندې انتقادونه کول، یا پیسې منحوسې ګڼلې، یا یې پیسو ته هغه شیطاني روح ورکوه، نو د دغه قرنطین په ورځو کې به دوی د پیسو په اهمیت باندې پوه شوي وي. په دغه کتاب څخه ما کوم موضوعات راخیستي دي، هغه عبارت دی له پیسې څه شی دي، د پیسو شکل، پیسې چیرې دي او خلک ولې پیسې غواړي. خو تر ټولو مهمه خبره دا ده چې دغه سړي ولې دغه کتاب ته د هاپي مني عنوان ورکړی دی. هاپي مني کومې پیسې دي؟ هاپي مني مطلب خوښي راوستونکې پیسې کومې دي او خفګان راوستونکې پیسې کومې دي؟ خوښي راوستونکې پیسې هغه دي چې مونږ په دغو پیسو کې نورو ته خیر ورسېږي، لکه مونږ خپل صدقات ورکړو، زکات ورکړو، د یو چا تعلیم سپانسر کړو، د یو چا لاسنیوی وکړو. همدا قرنطین په ورځو کې لکه ډېر زیات خلک چې دي هغوی بیکاره دي، هغوی په کور ناست دي، هغوی چې دی لکه هغه روزمز یا دیاړۍ ته چې دی لاسرسی نه لري. نو خوشحالي راوستونکې پیسې هغه دي چې د نورو لاسنیوی پرې وشي، هغه نورو ته حق ورکړل شي، هغه د زکات په شکل باندې، هغه د خیرات په شکل باندې، هغه د صدقاتو په شکل باندې. او خفګان راوستونکې پیسې کومې دي؟ خفګان راوستونکې یا انهاپي ماني هغه دي چې په جنجال، یعنې ځینې خلک دی بس یو ځل یو چا سره جنجال کوي او په هغه جنجال کې ده خو ښه پوهېږي چې دی ناحقه دی، خو دغه جنجال څخه ده هدف دا وي چې راځه یو دعوا واچوه چې یو څه پیسې ورکې ترلاسه کړم، یا هغه پیسې چې یو سړی مثلا د طلاق له لارې څخه ترلاسه کوي. هغه طلاق اصلي هدف هم دا وي. ځینې کسان شته دي لکه په نورې دنیا کې چې هغوی طلاق اخلي، طلاق ورکوي، او یا هدف یې دا وي چې دغه طلاق له لارې نه دی چې شی وکړي یو څه پیسې ترلاسه کړي. خفګان راوستونکې پیسې هغه دي چې د غلا له لارې، د فساد له لارې هغه چې کېږي ترلاسه کېږي، د رشوت له لارې ترلاسه کېږي. او تاسو به ډېر داسې کسان لیدلي وي چې دغو لارو څخه پیسې ترلاسه کوي، هغوی ډېر زیات په خپل ژوند کې چې شی نه وي خوشحاله نه وي. پیسې څه شی دي؟ که موږ یو ماشوم ته پیسې تشریح کوو چې پیسې څه شی دي، نو ورته وایو چې یا کاغذ دی یا سکه دی، لکه هغه پنځه ګون دی یا چې دی هغه سکه دی. خو که چېرته موږ لویانو ته تشریح کوو، نو موږ ورته وایو چې پیسې د خدماتو او د محصولاتو د اخیستلو وسیله ده. یعنې پیسې چې دي، پیسې وسیله ده چې په هغې باندې سړی یا خدمات اخلي او یا چې دی یو محصول ورباندې اخلي. پیسو شکل، لکه د پیسو شکل څه شی دی؟ پرون چې و پیسې د کاغذ په شکل وي، د سکې په شکل وي. اوس نن سبا چې دي پیسې د ماسټر کارډ په شکل دي، د پریپیډ کارډ په شکل دي، ډیبټ کارډ په شکل دي، او سبا لپاره پیسې چې وي هغه به د کریپټو کرنسي بیټ کوینز په شکل باندې دی وي. خو دریمه پوښتنه دا ده چې پیسې چیرې دي؟ زیاتره خلک په دې باور دي چې پیسې کیدای شي په بانکونو کې وي. یعنې هغه سړی چې په بانک کې کار کوي، کله کله کور کې خلک انعام ورکوي چې یاره ته په بانک کې کار کوي، ته باید د نورو ټولو خلکو نه زیات باید چې شوي، ته باید مالدار وي. پیسې په بانکونو، آیا پیسې واقعا په بانکونو کې دي؟ پیسې په بانکونو کې هم نه دي، ځکه پیسې چې کله بانک ته ځي هغوی یا مرکزي بانک ته ورکوي یا چې د نورو خلکو ته په قرض ورکوي. څه شی چې په بانک کې دي زموږ او تاسو لپاره هغه چې دي فقط شمیرې دي، لکه تا په اکاونټ کې چې دی دومره عادات دي. خو کله چې ته بانک ته لاړ شې پیسې هلته موجود نه وي، ځکه هغوی نورو خلکو ته د کاروبار لپاره چې شی کړي وي ورکړي وي. پیسې چیرې دي؟ ځینې خلک وایي پیسې چې دي راځئ په موټر اخیستلو کې دي، راځئ د امریکا نه به موټر راولو دوبۍ ته، دوبۍ نه به راولو په افغانستان ته. ځینې خلک وایي پوهنتون په جوړولو کې دي، راځئ چې پوهنتونونه جوړ کړو. نو پوهنتون جوړولو کې ډېر زیاتې پیسې دي. شفاخانو کې دي، ځکه افغانستان نه زیات مریضان هند ته ځي، هغه پاکستان ته ځي. نو که چېرته موږ په شفاخانې کې پانګه اچونه وکړو، نو موږ کېدای شي ډېر زیاتې پیسې پیدا کړو. ځینې خلک وایي چې پیسې چې دي هغه د کورونو په اخیستلو کې دي. یو ځل به تاسو یادېږي ټولو خلکو مخه شوې وه دوبۍ او ترکیې ته هلته په کورونه اخیستل. د دې لپاره دوی ویل چې که موږ دوبۍ او ترکیې کې کورونه واخلو، نو هغوی کېدای شي موږ ته ډېره زیاته ګټه وکړي. خپله جنس تا ته هېڅکله ګټه نشي کولی تر هغه پورې چې ته خپله مستقیما په هغې خرید و فروش کې برخه وانخلي. یعنې
کیدای شي تاسو ته اوسه پورې شک دا وي چې ښه په پوهنتون کې نه دی، په شفاخانې کې نه دی، په کور اخیستلو کې نه دی، په بانکونو کې نه دی، نو پیسې چیرې دي؟ پیسې په تا کې دي. یعنی دا شخص دی چې هغه پیسې جوړولی شي، د ایتا مفاهمه د ایتا د مذاکراتو مهارت دی، یعنی نیګوشیشن سکیلز دی، ایتا د سیلز د خرید و فروش مهارتونه دي. یعنی دا ته چې پیسې له تا سره دي، که تا کې دغه مهارتونه نه وي، نو زیاتره خلکو پوهنتونونه جوړ کړل، زیاتره خلکو ترکیې او دوبۍ کې کورونه واخیستل، ورباندې څه شول، ورباندې تاوان شول، ځکه دوی کې هغه د خرید و فروش توانایي نه وه، هغې کې د مذاکرې او مفاهمې توانایي نه وه، په هغې کې دوی سره هغه د مارکیټینګ د برخې توانایي نه وه، یا په دوی په تخنیکي ډول په هغه رشتې کې نه پوهېدل چې دا څه رقم په دوی کې هغه څه رقم ګټه وکړي. بله پوښتنه دا ده چې خلک ولې پیسې غواړي. د پیسو غوښتلو لپاره چې دی مختلف دلایل دي چې خلک ولې پیسې غواړي. پیسې اول د دې لپاره غواړي چې بس هغه عادي ژوند پرې وچلوي، مثلا دغه 3 وخته ډوډۍ ورته پیدا شي، اخترونو کې جامې ولري، په پښو باندې پایزار ولري، په سر باندې لونګۍ او خولۍ ولري، بس پیسې دې لپاره غواړي. دویمه خبره دا چې پیسې خلک د قدرت لپاره غواړي، لکه څوک چې ډېرې پیسې ولري هغه نسبتا نورو خلکو ته ډېر زیات شوي توانمند او قدرتمند وي. او دریمه خبره دا ده چې خلک پیسې د انتقام لپاره غواړي. انتقام دا ده چې هغه وخت چې یو سړی غریب و، یو سړی چې و بېوسه و، بېدسته و، نو د چې شی کول لکه د زړې جامې اغوستلې، یا چې د ښه موبایل نه درلوده، یا په پښو باندې ښې چپلکې نه درلودلې. اوس چې پیسې ډېرې موندلې دي، نو دی اوس کوشش کوي چې ډېرې لوکس جامې واغوندي، برانډ جامې واغوندي، برانډ بوټان واچوي، برانډ ساعت په لاس کې. لکه د ساعت هدف دا دی چې هغه موږ ته څه شی وښیي، وخت وښیي. نو هغه کیدای شي 200 روپیو ساعت هم دا هدف ته موږ ورسوي، او د $25,000 ساعت هم موږ هم دې هدف ته رسوي. خو دا ولې یو سړی $25,000 والا ساعت کوي؟ هغه دا دی چې د ډېرې زیاتې دربدرۍ لیدلې دي، ډېرې زیاتې بېوسۍ لیدلې دي، د خلکو طعنې لیدلې دي، خلکو ورباندې هغه وخت کې ملنډې وهلې دي. اوس دی د دغه ساعت په واسطه غواړي چې په هغو خلکو باندې چې په ده باندې ملنډې وهلې ملنډې ووهي، یا یې د په ښکلیو باندې چې دی خلکو رشخند وهلی دی، نو دی اوس ډېرې زیاتې لوکس جامې دې لپاره اغوندي چې او خلکو چې د باندې انتقادونه کول، یا یې د په جامو باندې مسخرې وهلې، نو اوس دی غواړي چې په دغه لوکس جامو اغوستلو سره د هغوی نه انتقام واخلي. او تاسو به لیدلي وي غریبو ملکونو کې زیاتره خلک چې دي دوی هدف مالدار بودن نه دی، دوی هدف دا دی چې نورو ته څنګه ځان مالدار وښیي، یا لوکس جامې اغوندي، یا چې د ډېر زیات قیمتي موټرونه اخلي، یا چې د ډېر زیات قیمتي ساعتونه اخلي، ډېر زیات قیمتي موبایلونه اخلي. ګورئ موبایل نن سبا په $300 موبایل، $400 موبایل کې هماغه هدف ته موږ نږدې کېږو چې هغه په $8,000 موبایل کې وي، $10,000 موبایل کې وي. ولې ځینې خلک ځکه دا کارونه کوي چې هغوی هغه خپل هغه ټولنیز مقام چې دی په ټولنه کې یو ځل بیا له سره څه شی کړي، ریډیفاین یې کړي. بله خبره دا ده چې موږ پیسې د دې لپاره ترلاسه کوو، یا یې کوشش کوو چې ترلاسه کړو چې موږ د پیسو په واسطه مینه ترلاسه کولی شو. تاسو به زیاتره ویډیوګانې په یوټیوب یا په سوشل میډیا باندې لیدلې وي، ګولډ ډیګرز ورته ویل کېږي. ګولډ ډیګرز هغه سړي او هغه ښځې دي چې د پیسو لپاره چې دی د خلکو ته پیسو لپاره خلکو ته څه شی ورکوي، مینه ورکوي. خو هغه مینه چې د پیسو له لارې ترلاسه کېږي هغه ډېره زیاته موقتي وي، یعنې تر ډېره پورې ادامه نشي پیدا کولی. بله خبره چې موږ پیسې خلک ولې پیسې غواړي، د پیسو ترلاسه کولو یو هدف دا وي چې موږ څنګه مینه وویشو. مینه څنګه ویشل کېږي؟ مینه هغه وخت ویشل کېږي چې ته له نورو سره کومک وکړې، ته د هغه چې غورځېدلي دي هغوی لاسلیوی وکړې، ته په بدو حالاتو کې د خلکو څه شی وکړې، د خلکو کومک او مرسته وکړې. او آخري خبره دا ده چې د پیسو د ترلاسه کولو هدف چې دی هغه مالی ازادي ترلاسه کول دی. مالی ازادي هم دا دی لکه اوس نن سبا وګورئ هغه کسان چې وظیفې لري او د هغوی قراردادونه که مثلا د قرنطین یا د کوویډ-19 زر مسله حل نشي، نو دوی به یو ځلې تشویش کوي، یو قسم تشویش کوي چې کیدای شي قرارداد مې لغوه شي، کیدای شي چې دی هغه اداره چې دی نور ماته ووایي چې نور مو نه یې پکار، ځکه موږ خپله په ټاپه ولاړ یو، نو تا ته به څه لکه خدمات
ورسوو تنخوا درکو. نو فاینانشل فریډم هغه کسان چې په دغه قرنټین کې د 12 میاشتو پیسې لري، د 14 میاشتو پیسې لري، د 14 میاشتو پیسې لري، نسبتا هغه کس چې هغه د 2 میاشتو یا د 1 میاشتې پیسې لري، نو د هغوی هغه مالي ازادي چې شی دی لکه ډیره زیاته دی. خدای دې وکړي چې دغه ویډیو مو خوښه شوي. خو په اخر کې یو خبره دا ده چې تاسو سره کوم ډول پیسې دي، خوښي راوستونکي پیسې دي که خفګان راوستونکي پیسې دي. دویمه خبره دا ده چې تاسو د پیسو ترلاسه کولو هدف څه شی دی، لکه دغه 5 یا 6 هدفونه چې موږ ولوستل په دې کې تاسو هدف کوم یو دی. نو دا که یوټیوب کې خپل کمنټونو برخه کې راته ولیکئ نو ډېر زیات به ښه وي. مننه.